Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am your Imam Afrida. My dear viewers, pandana class ke bamunga third person pronoun vayu. د دین وړاندې مونږه په فرست پرسن او په سیکنډ پرسن باندې ځان لا ویډیوګانې کړې دي، نو تاسو کولی شئ چې هغه ویډیوګانې وګورئ او د پرسن په ټولو قسمونو باندې ځانونه پوه کړئ. نو ټایم مناخلم راځي چې سٹارټ کوو. دا په پرسن پروناون باندې زمونږه آخري کلاس ته د دین وړاندې مونږه په پرسن پروناون باندې دوه ویډیوګانې جوړې کړې دي، په کومه کې چې مونږه فرست پرسن او سیکنډ پرسن پروناون ډېر په تفصیل سره ایکسپلین کړي دي. نو که تاسو په پرسن پروناون باندې ځانونه ښه پوهول غواړئ نو هغه ویډیوګانې هم وګورئ، د هغې لینک په ډسکرپشن کې شته. او مای ډیر ویورز په تھرډ پرسن پروناون باندې که تاسو ځان ښه پوهول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تر پایه پورې وګورئ. تھرډ پرسن پروناون دا زمونږه لاست کلاس ته اخرنی ویډیو دا په پرسن پروناون باندې. نو تھرډ پرسن پروناون مای ډیر ویورز دا هغه پروناون دي د کوم په باره کې چې فرست پرسن خبره کوي، لکه د پرسن سپوکن اباؤٹ. نو د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې دا اگزامپل وګورو. زاهد: Usman, do you know that Majid has gone to abroad? Usman: Yes. Zahid: I know that Majid has gone to abroad. My dear viewers, که تاسو اوس د مثال وګورئ نو په دې کې چې کوم زموږ سره فرست پرسن دی زاهد، دا سیکنډ پرسن عثمان لا د ماجد په باره کې څه وایي. نو دلته زموږ سره د ماجد تھرډ پرسن دی، ځکه چې فرست پرسن د تھرډ پرسن په باره کې خبره کوي، لکه زاهد Usman, do you know that Majid has gone to abroad? زاهد عثمان لا وایي چې عثمانه تاله پته ده چې ماجد بهر ملک لا تللی دی. نو دا زاهد چې کوم دی دا عثمان لا د زاهد په باره کې خبره کوي. بیا ورته زاهد وای عثمان وای yes زاهد I know that Majid has gone to abroad. او زاهده مالا پته ده چې ماجد بهر ملک لا تللی دی. نو د دې مثال نه دا واضح شوه چې تھرډ پرسن دا هغه پرسن وي د کوم په باره کې چې فرست پرسن څه خبره کوي یا څه ډسکشن کوي، وضاحت یې کوي، لکه څنګه په دې مثال کې تاسو وکتو. نو زه امید لرم چې تاسو کنسیپټ به په تھرډ پرسن پروناون باندې کلیر شي. د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې اوس د تھرډ پرسن ډیفینیشن، کیسز، نمبر او جنډر وګورو چې تاسو په باندې ښه پوه شئ. نو مای ډیر ویورز تھرډ پرسن پروناون باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې دا ډیفینیشنز وګورو چې زموږ سره تھرډ پرسن پروناون کوم پروناون دي. نو په تھرډ پرسن پروناون کې زموږ سره دی، he, she, they, it, him, her, them, it او his, hers, theirs, hers او بیا theirs. My dear viewers, دا زموږ سره تھرډ پرسن پروناون دي. he, she, they, it, him, her, them, it او his, hers, their, her, theirs. دا زموږ سره تھرډ پرسن پروناون دی. او د تھرډ پرسن پروناون د پرسن سپوکن اباؤٹ، هغه کس د چا په باره کې چې څه ویل کیږي یا ډسکس کیږي. د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې دا ډیفینیشنز وګورو. تھرډ پرسن مای ډیر ویورز لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري، this is he, she, they, it. وایي چې دا تھرډ پرسن چې کوم دی دا زموږ سره هم دغه he, she, they, it, etc. Third person pronoun is used when referring to any person, place or thing other than speaker or addressee. Third person pronoun the speaker او the addressee نه علاوه چې کوم دا
third person with the س په باره کې چې خبره کېږي دله ویلی شي third person. لکه my dear ووس تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري he she they it etc. third person pronoun is used when referring to any person. هر کس زه یا یو سیز هغه چې د سپیکر او د اډریس نه بغیر وي مین چې هغه سپیکر هم نه وي او اډریس هم نه وي هغه له مونږ وایو third person. او تاسو به سپیکر او په اډریس باندې ښه پوه شوي که پرې نه وئ پوه نو فرست پرسن او سیکنډ پرسن هغلته چې هغه ویډیوګانې وګورئ نو هلته یې به باندې ښه پوه شئ. My dear ووس د third person pronoun د ډیفینیشن نه پس اوس راځي چې وګورو نمبر آف third person pronoun. Now keep in your mind that there are two numbers of third person pronouns. زموږ سره د third person pronoun چې کوم دي دوه نمبر دي یو د سینګولر نمبر او بل د پلورل نمبر. په سینګولر نمبر کې زموږ سره د he she it his او her او په پلورل نمبر کې بیا زموږ سره د they them theirs. My dear ووس دا دي زموږ سره د third person pronoun نمبر سینګولر نمبر او پلورل نمبر. لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري he she it his her دا چې کوم دی دا مونږ استعمالوو د سینګولر دپاره دا دی سینګولر نمبر او همدغسې they them theirs دا دی plural دا استعمالیږي د plural numbers دپاره they show us plural numbers and he she it his her they show us singular numbers. For example we can say that his ابوه هغه یو الګ دی نو دلته هیڅ کوم د موږ لا نمبر شو کړه چې هغه یو الګ دی و they are boys دلته کې موږ لا وښودل شو چې هغه هلکان دي مین هغه plural دي. نو د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې د سینګولر نمبر او د پلورل نمبر اگزامپل وګورو. He is Zahid who is attacked. دلته my dear ووس دا هیڅ کوم دی دا اوس زموږ سره سینګولر نمبر دی د third person pronoun. he is زاهد هغه زاهد دی who is a doctor څوک چې یو ډاکټر دی نو دلته د هیڅ کوم دی دا سینګولر لا ریفر کیږي کوم چې زاهد دی. she is Sarah that is a nurse هغه سارا دا کومه یا څوک چې نرس دا دلته هم دا شي چې کوم دی دا موږ له دا پوینټ آوټ کوي چې دا سارا په تعداد کې یوه ده مین سینګولر ده. نیکسټ ایگزامپل اٹ از ا چیر دلته اوس چې کوم زموږ سره د third person pronoun ایټ دی د موږ له شو کړه چې دا چیر چې کوم دی دا په نمبر کې یو ده. نو my dear ووس he is زاهد who is attacked دلته هیڅ کوم دی دا موږ له سینګولر شو کوي وایي چې زاهد یو دی. she is Sarah that is a nurse دلته شي چې کوم دی دا هم سینګولر لا اشاره کوي انډیکیشن کوي اٹ از ا چیر دا یو کرسي ده نو دلته چې کوم دا سینګولر پروناون third person pronoun اټ ته دا اوس موږ دا شو کوي چې دا چیر دا سینګولر ده. نو زه امید لرم چې تاسو به په د third person چې کوم دا سینګولر نمبر دی په دې باندې پوه شوي وئ. اوس راځي چې د third person کوم پلورل نمبر دی چې په هغې باندې ځانونه پوه کړو او د هغې اگزامپل وګورو. they are boys په دې اگزامپل کې دا دی چې کوم دی دا زموږ سره third person pronoun دی خو دلته دا اوس چې کوم دی پلورل لا اشاره کوي مین they are boys هغه الکان دي مین دا اوس ډیر دی. we have beaten them دلته زموږ سره چې کوم دا third person pronoun them دی دا هم دلته اوس پلورل لا اشاره کوي وایي چې موږ هغوی له شکست ورکړو. it is their responsibility دا د هغو ذمهداري ده ذمهواري ده. نو دلته د دیر چې کوم دی دا هم اوس third person دی او پلورل شو کوي it is theirs دلته چې کوم دا theirs دی دا هم اوس third person pronoun دی کوم چې د پلورل دپاره استعمالیږي. نو my dear ووس پلورل نمبر اف third person pronoun زه امید لرم چې تاسو به په دې هم پوه شوي وئ. زموږ سره چې کوم پلورل third person pronoun دی هغه دی یو they them their او theirs لکه څنګه چې تاسو په دې اگزامپلس کې وکته they are boys we have beaten them
it is their responsibility and it is theirs. No matter who was thou zamunga the third person pronoun plural number the umid laram che tasoba the third person pronoun چې کوم دا singular number او plural number دی په دې باندې پوه شوي وای. اوس راځي my dear who was چې د نمبر نه پس د third person pronoun gender وګورو چې د third person pronoun gender کوم دی او دا مونږ لا کله استعمال ول پکار دي نو په دې باندې د خپه هدلو د پاره راځي چې وګورو gender. Now first of all we should know that there are 4 gender f ټولنا ول مونږ لا دا پکار دي چې مونږ په جنو چې زموږ سره څلور gender دي. gender mean جنس یو دی masculine دا مونږ استعمالو د میل د پاره نر. سیکنډ دی feminine دا استعمالېږي د فیمیل د پاره مین خزه. neuter دا زموږ سره دریم جنډر دی او دا استعمالېږي نن لیوینګ او لایفلیس بې جان چې ورته مونږ وایو چې سا نه لري. او کامن چې کوم دی دا هغه جنډر دی ریفر ټو بوث میل اینډ فیمیل مین دا چې د دوانو د پاره استعمالېږي مین د ښځې د پاره او د نر د پاره. نو ماړیه ووز دا دي زموږ سره د third person pronoun جنډر او مونږ په third person pronoun باندې معلومولی شو چې دا جنډر مسکلن دی فیمنن دی نیوټر دی او کا کامن دی. نو راځي چې په دې باندې ځانونه پوه کوي. دا زموږ سره چې کوم دی مسکلن جنډر دی او هی چې کوم دی دا ریفر کېږي میل جنډر. هی دا استعمالېږي د نر جنس د پاره لکه په دې اگزامپلز کې هی از ابو وای هغه یو هلک دی. هی از امین هغه یو سړی دی. نو زه امید لرم چې تاسو به په مسکلن جنډر باندې پوه شئ. اوس راځي چې وګورو فیمینن جنډر. فیمینن جنډر کې زموږ سره شي دی او شي ریفر ټو فیمیل جنډر. شي چې کوم دی دا زنانه جنس د پاره استعمالېږي لکه شي از ا ګرل هغه یو جینې ده. next example she is a mother هغه یو مور ده. no keep in your mind that she refer to female gender such as in this example. دا یاد ولرئ چې شي چې کوم دی دا د female gender د پاره استعمالېږي دا feminine gender دی. لکه په دې مثالونو کې تاسو وکړه she is a girl دا زموږ سره زنانه ښځه. mother دا هم زموږ سره زنانه ښځه. اوس راځي my dear اوس چې د دې نه پس neuter gender وګورو چې دا کوم جنډر دی او د دې لپاره کوم third person pronoun استعمالېږي. نو neuter gender د لپاره زموږ سره چې کوم third person pronoun دی هغه دی it refer to non living or lifeless. دا چې کوم دی د بېجان چې سا نه لري چې ژوند نه لري د هغې دپاره استعمالېږي. دا موږ له هغه جنس شو کوي ښایي د کوم چې سا پکې نه وي. لکه په دې اگزامپل کې اټ از ا چیر دا یوه کرسي ده. نو اوس دلته دا اټ چې کوم دی دا موږ له شو کوي د چیر جنډر چې مین دا یو بېجان سیز دی. اټ از ا بلون دا یوه پوکاڼې ده. نو د دې اگزامپل نه دا معلومه شوه چې اټ دا زموږ سره third person pronoun دی او neuter gender دپاره استعمالېږي. اوس راځي چې وګورو چې د کامن جنډر دپاره مونږ کوم third person pronoun استعمالوو. نو د کامن جنډر دپاره استعمالېږي they refer to both male and female. دې چې کوم دی دا د دواړو دپاره استعمالېږي د میل دپاره هم استعمالېږي او د فیمیل دپاره هم استعمالېږي. لکه they are boys هغه هلکان دي. اوس چې کوم دی نیکسټ اگزامپل دی آر ګرلز هغه جینې دي. نو که تاسو د دواړو اگزامپلو له وګورئ نو دلته زموږ سره دوه جنډر دي. په یوه کې بوایز دی او په بل کې ګرلز. خو third person pronoun دی چې کوم دی دا موږ د دواړو دپاره استعمال. نو د دې نه دا معلومه شوه چې دی چې کوم دی دا کامن جنډر دی او ریفر ټو بوث میل اینډ فیمیل. نو ماړي اوس زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شئ. اوس راځي چې د third person pronoun cases وګورو. cases of third person pronoun. نو ماړي اوس زموږ سره چې کوم اولنی کیس دی هغه دی سبجیکټیو کیس. سبجیکټیو کیس له مونږه نومینیټیو کیس هم وایو. سبجیکټ په دې باندې به تاسو ښه پوه شوي چې دا د ورب نه اول راځي او د ډو وړ اف ان ایکشن
یا being explained یا discussed in a sentence وي. او په سبجیکټیو کیس کې چې زموږ سره کوم 30% پروناون راځي هغه دی he she they او it. لکه په دې مثالونو کې he goes to school دلته د he چې کوم دی دا زموږ سره سبجیکټ دی ځکه چې دلته دا د doer of an action دی سکول لا موومنټ کوي. she cooked rice دلته د she چې کوم دی دا هم زموږ سره سبجیکټ دی ځکه چې دا doer of an action دی وریجې پخوي. it rains باران ورېږي دلته rain چې کوم دی دا زموږ سره اوس ډور دی اټ ورته استعمال شوی دی. اټ زموږ سره ډور دی او رینز یې ورب دی او دې آر پلینګ کرکټ دلته زموږ سره دا دی چې کوم دی دا 30% پروناون دی او دا ډور اف ان ایکشن دی شو کوي چې هغه کرکټ لوبه کوي. نو مړی وز دا اوس زموږ سره د 30% پروناون فرست کیس سبجیکټیو کیس او دلا نومینیټیو کیس هم ویل شي. په دې کې زموږ سره he she they it الکه په دې مثالونو کې he goes to school she cooked rice it rains نو they are playing cricket. نو زه امید لرم چې تاسو به د 30% پروناون چې کوم دا فرست کیس دی سبجیکټیو کیس په دې باندې به هم پوه شوي وئ. اوس راځئ مای ډیئر اوس چې د سبجیکټیو کیس نه پس وګورو اوبجیکټیو کیس. د 30% پروناون اوبجیکټیو کیس د 30% اوبجیکټیو کیس چې کوم دی په هغې کې زموږ سره دی him her them او it. لکه په دې مثالونو کې I called him yesterday ما هغه له پرون کال کړی و زنګ مې ورته پرون وهلی و. نو دلته اوس دا هم چې کوم دی دا پروناون دی خو دا په کوم کیس کې دی دا په اوبجیکټیو کیس کې دی او دلا اکزیټیو کیس هم ویلی شي. نیکسٹ ایگزامپل someone has broken her toys دلته دا هر چې کوم دی دا هم اوس زموږ سره 30% پروناون دی او بل you bought it دلته دا it چې کوم دی دا هم 30% پروناون دی I meet them او دلته چې کوم دا them دی دا هم زموږ سره 30% پروناون دی او په اوبجیکټیو کیس کې دی ځکه چې دلته کې دوی ریسیور اف ان ایکشن دی. نو مړی وو وز دا زمونږه د 30% pronoun objective case. My dear who was like I called him yesterday someone has broken her toys you bought it or I met them. نو زه امید لرم چې تاسو به د 30% pronoun چې کوم د objective case دی په دې باندې به هم پوه شوي وئ. اوس راځي my dear who was چې د 30% چې کوم پوزیسیو کیس دی چې هغه وګورو او په هغې باندې ځانونه پوه کړو چې زموږ سره د 30% پروناون په پوزیسیو کیس کې کوم کوم پروناون راځي. نو مړی ووز په پوزیسیو کیس کې زموږ سره چې کوم 30% دی په هغې کې دی his hers theirs its او her. لکه په دې مثالونو کې this is his book دا د هغه کتاب دی دلته دا هیڅ چې کوم دی دا اوس 30% دی. he is her brother هغه د هغې ورور دی دلته دا هر چې کوم دی دا هم زموږ سره اوس 30% دی. it is their home dear دا زموږ سره اوس 30% دی او دا په پوزیسیو کیس کې دی. په پوزیسیو کیس کې مین دا موږ ملکیت شو کوي ریلیشنشپ شو کوي تعلق. لکه it is hers دا د هغې دی دلته دا هر چې کوم دی اوس د مولا شو کړو چې دا د هغې دی she is owner of it he likes its color its چې کوم دی دا اوس پوزیسیو کیس دی او د مولا شو کړو چې دا د کلر دی. this is his مولا شو کړو چې دا د هغه کتاب دی مین چې کوم دا اونرشپ مین he is owner of this book. نو زه امید لرم چې تاسو به د 30% پروناون په پوزیسیو کیس باندې هم پوه شوي وئ. د 30% پروناون د پوزیسیو کیس نه پس راځئ چې اوس د 30% پروناون بل کیس وګورو چې هغه اوبجیکټ اف پراپوزیشن کیس. دا مړی اوس د 30% پروناون کیس دی. په دې کې you bought a book for him دلته چې کوم دا 30% pronoun هم دی دا د preposition نه پس راغلی دی. یا rice cooked by her دلته هم چې کوم دا
اوبجیکټ پروناون هر دی دا د پراپوزیشن نه پس راغلی دی نو دا اوبجیکټ اف پراپوزیشن کیس دی هی سیټ بیهایند دیم هی سیټ بیهایند دیم دلته هم چې کوم دا دیم دی دا د پراپوزیشن بیهایند نه پس راغلی دی نو دا و زموږ سره د اوبجیکټ اف پراپوزیشن کیس د تھرډ پرسن نو زه امید لرم چې تاسو به په تھرډ پرسن پروناون باندې پوه شوي وئ د تھرډ پرسن پروناون چې کوم ډیفینیشنز دی کوم نمبرز وو کوم کیسز وو جنډر وو دا ټول درته په دې کلاس کې په تفصیل سره وویل شول وښودل شول نو تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر دا در سره سبسکرایب کړئ او مخکې یې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ مننه تھینک یو